پر ملا هیبت الله د جنرال مبین تازه خطرناک ګزارونه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. اسلامي امارت په افغانستان کې له واکمنېدو سره سملاسي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تنبیه تړلي دي چې په ځینو ولایتونو کې ان د نجونو ښوونځي د هلکانو پر دیني مدرسو بدل کړي دي. کارپوهان پر دې باور دي چې اسلامي امارت د خپلې واکمنۍ د دوام په موخه په ټول هیواد کې سلګونه نوي دینی مدرسې جوړې کړي او د افراطي ملایانو له لوري پکې ځوانانو ته د دیني زده کړو ترڅنګ د دوی د واکمنۍ د پایښت اندیزې روزنې ورکول کیږي. ویره دا ده چې ورځ تر بلې د دغو افراطي دینی مدرسو د ډیرېدو له کبله په هیواد کې د هغو کسانو په شمیر کې ډیروالی راځي چې په افراطي توګه ورته اسلامي امارت د خپلې سختدریزۍ اندونه ورکوي. د اسلامي امارت د خواله رسنیو کارن چې په جنرال مبین مشهور دی نیوکه کوي چې د دوی په واکمنۍ کې له مدرسو فارغېدونکي کسان په نامعیاري توګه روزل کیږي او یوازې د ملا او شیخ د نومونو شوقیان دي. نوموړی ډیروي تازه فارغېدونکي کسان به په راتلونکي کې هټیوال وي. مبین دغه څرګندونې پر خپل ایکس پاڼه د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس ستانکزي د هغو خبرو په منلو لیکلي دي چې ګینې د دوی د واکمنۍ د دوام لپاره د دیني زده کړو ترڅنګ عصري زده کړې هم اړینې دي. مبین ډیروي د اسلامي امارت ترمنځ په هر څه کې سیالي روانه ده خو د دین اړوند په مدرسو کې د فراغتونو روانه سیالي ورته خورا دردونکې ده. هغه ډیره کړي چې له مدرسو څخه فارغېدونکي سم نیمایي کسان به په راتلونکي کې هټیوال وي او یا به هم د ملا ترڅنګ د شیخ د نومونو شوق پوره کوي. د اسلامي امارت د واکمنېدو په لومړیو ورځو کې د جنرال مبین په نوم مشهور د خواله رسنیو دغه کارن د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند و خو له څه مودې تېرېدو وروسته بیرته له دندې ګوښه کړی شو. هغه د اسلامي امارت له لوري څو ځله په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان او اسلامي امارت مشرانو پر ضد د څرګندولو له امله زنداني شوی هم دی. څه موده وړاندې له هیواده وتلی او د درملنې په بهانه متحده عربي اماراتو ته تللی و. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.